اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د ډېرې مودې وروسته بیا هم د یو نوي درس سره ستاسو په حضور کې یم. تمه ده ستاسو د زده کړې او خوښې وړ وګرځي. د درس موضوع ده لومړۍ درجه یو مجهوله عمومي معادله. مخکې له دې چې موږ دغه ډول معادله وپېژنو، ښه ده چې موږ د معادلې تعریف، د مجهول تعریف او د معادلې حل وپېژنو. معادله هغه الجبري مساوات چې د مجهول په خاصو قیمتونو سره صدق وکړي معادله بلل کېږي. دغه موضوع مخکې تېره شوې ده، نو ځکه دلته ډېر بحث پرې نه کوو. دوهم، مجهول هر هغه توری یا سمبول چې په معادله کې شتون ولري او نامعلوم وي، دې ته به موږ مجهول وایو. دریم، د معادلې حل هر هغه قیمت چې د مجهول لپاره په لاس راځي، هغې ته د معادلې حل ویل کېږي. اوس موږ د لومړۍ درجه یو مجهوله معادلې عمومي شکل زده کوو. دا داسې لیکل کېږي: ax جمع b مساوي 0. په دې معادله کې به a b دا به حقیقي عدد وي، یعنې د حقیقي عددو په سیټ کې به دغه عددونه شامل وي، په شرط د دې چې د x ضریب یعنې a خلاف د 0 وي، یعنې 0 باید نشي. که 0 شي بیا معادله لومړۍ درجه یو مجهوله نشي کېدی، ځکه دا خط 0 کېږي. کله چې دا 0 شي نو دلته مجهول نشته. مجهول چې نشته، توان هم نشته. نو کله چې مجهول هم نشته، توان هم نشته، مقصد د توانه یو توان، نو بیا خو معادله لومړۍ درجه مجهوله نشوله. نو ښه خبره دا ده چې لازمه خبره دا ده چې a او b حقیقي عددونه وي او a خلاف د 0 وي. که موږ غواړو دغه ډول معادلې حل کړو، د دې لپاره دغسې یو مثال وړاندې کولی شو: 2x جمع 4 مساوي 0. پام وي چې د دا ډول معادلو د حل لپاره موږ کولی شو د حساب لومړنیو عملیو څخه استفاده وکړو، یعنې د جمع، تفکیک، ضرب، تقسیم څخه. دلته به لومړی دغه ثابت رقم چې د b نمایندګي کوي، دا به د مساواتو بلې خواته بدلوو. داسې لیکو: 2x مساوي کېږي -4. تاسو پوهېږئ چې که د مساواتو یوې خوا څخه بله خواته عدد بدلوو، نو علامه یې هم بدلون کوي. دلته به د x ضریب ته پام کوئ. x ضریب چې هر څه وي، دواړه خوا به په هغې باندې ویشئ. د دوو علامه مثبت ده، منفي مثبت کې منفي 4 که په 2 ویشل شي 2. دغه د دې معادلې حل شو. که چیرې تاسو غواړئ د دې ډول معادلې میزان وکړئ چې موږ آیا دا مالیه سمه کړې ده او یا ناسمه، د x قیمت راواخلئ، په معادله کې د x پر ځای واچوئ. -2 رااخلو. 2 ضرب -2 جمع 4 مساوي 0. که چیرې دواړه خواوې یو شان شوې د مساواتو، بیا موږ وایو چې عملیه مو سمه ده. که یو شان نه شولې، بیا مو عملیه ناسمه ده. مثبت 2 ضرب -2 څو کېږي؟ -4. مثبت 4 مساوي 0. -4 مثبت 4 څو کېږي؟ 0. 0 مساوي دی 0. نو ویلی شو چې عملیه مو سمه اجرا شوې ده. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې دغه درس مو زده شوی وي. د بل درس سره چې بیا حاضرېږم، د الله په امان.